د نبی اسلام د پیدائش نه مخکې 50 ورځې یا 55 ورځې هغه واقعه د اصحاب الفیل هم راغلی و. 50 ورځې یا 55 ورځې مخکې واقعه د اصحاب الفیل راغلی و. او واقعه داسې وه کوم چې د یمن ګورنر ابرهه د ولیدل چې د تمام دنیا مسلمانان راځي او خړه پړه یوه کوټه د کعبه شریف او د هغې نه ګیر چاپېره څه کوي طواف کوي او د عیسایانو دپاره داسې سزای نشته دی. د پخپله و عیسایي د په یمن کې ډېر یو غټ محل جوړ کړو او اعلانونه یې وکړو وایي د دغې خړ پر کور نه څه غواړئ راځئ د دې نه طواف کوئ. د کعبې په مقابله کې په یمن کې د یو بنګله وکړه او اعلانونه یې وکړه راځئ د دې نه څه کوئ طواف کوئ. چې کله عرب خبر شو که نه نو د عربو په زړه کې خو د کعبې ډېر غټ احترام و. په جاهلیت کې هم یو سړی لاړو او په دغې کلا کې دننه لوی بول وکړو. د ابرهه په دې کلا کې دننه څه وکړو لوی بول وکړو. یو روایت کې راځي چې عرب لاړو خواته ولا اور بل کو هغه اور بیا سیلې وړو چې په هغې بنګله ولا کې جا بنګله مکمل وسېدل شوه. ابرهه چې کله دې خبرې نه خبر شو ډېره سخته غوسه وروي دا چا وي دا عربو دا کار کړی دی. وي د دوی دا کعبه زه نړوم پرېږدم نه نړوم. په دغه وخت کې ورسره لوی طاقت و د ځان سره پوځیان ملګري کړو د ځان سره اتیان ملګري کړو. وایي راځئ دا ورله نړوم. غټ غټ هاتیان یې ځان سره را روان کړو. چې را روان یې کړو دلته کې د نبي علیه الصلاة وسلام دا نیکه چې و عبدالمطلب صاحب دی د خانه کعبې متولي و. د خانه کعبې مشر دی و. چابیانې به د ده سره وي. دی د خانه کعبې متولي و. د مکه کې دا وویلو وي تاسو به یې مخې له نه ورځئ بله صحیح ما مقابله مه کوئ او مکه ورته خوشې کړئ ځئ چې ځو. دې خانه کعبې ته اسم نشي ویلی وي. نو څنګه چې ابراهیم مکې ته رادننه شو په صحرا کې اوښان سرېدل د مکې د خلکو اوښان و که نه نو په هغې کې 200 اوښان د عبدالمطلب صاحب و. نو د مکې د خلکو هغه اوښان ټول ونیول لوټ مارې شروع کړو او اوښانو باندې قبضه ابرهه ور واچوله. چې ور واچوله او په هغې کې 200 اوښان څه د عبدالمطلب صاحب هم و هغه یې کړو. عبدالمطلب صاحب را روان شو د خپلو اوښانو د تماشې دپاره چې راشي د هغې تپوس دې وکړي. 200 اوښان یې ونیولي دي. نو ابرهه چې کله خبر شو چې د خانه کعبې متولي را روان دی که نه نو ډیر زیات استقبال یې وکړو د عبدالمطلب صاحب. وجه دا ده یو خو دا چې عبدالمطلب صاحب له الله تبارک وتعالی څه عجیبه حسن او جمال ورکړی. الله ډېر ښایسته پیدا کړی ډېر ښکلی و دی. دویم دا چې ده کې یو دبدبه غونته وه. په کوم طرف ته به تلون خلک به ترې په روف کړو د ده یو دبدبه وه. ابرهه چې وکتل چې د قریشو مشر را روان دی عبدالمطلب د خانه کعبې متولي را روان دی یو حسین او یو جمیل او یو روبدار سړی دی نو ډېر غټ استقبال یې ورله وکړو ډېر لوی استقبال یې وکړو. نو په خپل تخت باندې ځان سره کېننه او ځکه دا یې نه برداشت کوله چې په تخت ورسره بل څوک کښېني خو په خپله به تخت کېنناست او راکوز شو د ده سره په ځمکه کېناست. دا ورته مناسب ښکاره نه شوه چې زه په تخت ناست یم او عبدالمطلب ښکته ناست یم. وایي زه به په تخت نه کېنم خو د ده سره په څه کېناستو دې ځان سره تخت ته ونښې دا یې نه برداشت کوله خو د ده سره په ځمکه کېناستو. خبرې کېدلې ابرهه ترې نه تپوس کې مشره سره راغلی عبدالمطلب صاحب ورته وایي تا زما 200 اوښان ګرفتار کړي زما دي او زما د کوم اوښان پکې هم دي څاروي پکې دي هغه مونږ ته حواله کړه هغه مونږ ته څه کړه حواله کړه.